مالیې وزارت وايي ازبکستان راتلونکو 10 کلونو لپاره د افغانستان برېښنا تامینوي. دا ازبکستان او افغانستان ترمنځ د 10 کلونو لپاره د برېښنا د تامین قرارداد لاسلیک کړل شو. د رسنیو د راپورونو له مخې د مالیې سرپرست وزیر او د ازبکستان د انرژۍ وزیر تازه قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې ازبکستان د راتلونکو 10 کلونو لپاره پر افغانستان برېښنا پلوري. د مالیې سرپرست وزیر همایون قیومي وایي چې ازبکستان تر نورو هیوادونو او تر پخوانیو قراردادونو په ټیټه بیه پر افغان لوري برېښنا پلوري چې په دې توګه به د برېښنا په برخه کې 600 میلیونه ډالر سپما شي. د قیومي په خبره دغه قرارداد د 10 کلونو لپاره دی او د برېښنا د لیږد او نورو تاسیساتو د جوړولو لګښت هم په ازبکستان دی. د ازبکستان د انرژۍ وزیر هم ویلي چې د راتلونکو 10 کلونو په اوږدو کې به ازبکستان د افغانستان برېښنا تامینوي او اړوند خدمات به یې وړاندې کوي.